ډیر خلک د دینه شکایت کوي چې زمونږ روزګار نشته یا روزګار د ولاړ د روانېږي. تاسو دا وظیفه زمانه واورئ. یو وظیفه د کور کې په زنانو باندې وکړئ. د زنانو دم دوه وظیفه کې ډېره سره او چې دیندار او دیانتدار هغه داره چې 111 ځله به د جمعې په شپه درود شریف ووایي. بچي ښځه ټول کېنوئ، تاسو ورسره کېنئ، اجتماعي ختم او 1111 ځله قل هو الله شریف ریکه تقسیم کوي. ښځې 10 ځلې ته ووایه، بچی 100 ته ووایه، نوسۍ 100 ته ووایه او بیا ورپسې 111 ځله درود شریف ووایه. انشاءالله حلاله مالداري به هم راشي، دینداري به هم راشي، فقر و فاقه به هم ختم. د پیر په شپه بیا 111 ځله درود شریف ووایي، 1111 ځله سورة قریش لإیلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء دا سورت ووایي. ورپسې بیا 111 ځله درود شریف ووایي. الله به دکانداري که ولاړې روانه کړي او چې روانه الله به پسې خشي، بیا به تا ته ګیله شکوه نه وي. درېیمه دا ده چې په لاره باندې ځئ، دکان ته روزګار ته واپس راځئ، کوشش کوئ چې په تلو راتلو کې 1111 ځله په تلو کې یا مغنیو یا مغنیو یا مغنیو د الله اسم ګرامی ده دا وایي. بیا چې دکان بند کې واپس راځئ، بیا به مخکې وروستو 11 ځله درود شریف ووایي، یا مغنیو یا مغنیو یا مغنیو 1111 ځله به دا ووایي. انشاءالله حلاله مالداري به وي، دینداري به وي، سکون به وي، خوشحالي. ډېر خلک د دې نه شکایت کوي چې زمونږ روزګار نشته یا روزګار د ولاړ د روانېږي. تاسو دا وظیفه زمانه واورئ. یو وظیفه د کور کې په زنانو باندې وکړئ. د زنانو دم دوه وظیفه کې ډېره سره او چې دیندار او دیانتدار هغه داره چې 111 ځله به د جمعې په شپه درود شریف ووایي. بچي ښځه ټول کېنوئ، تاسو ورسره کېنئ، اجتماعي ختم او 1111 ځله قل هو الله شریف ریکه تقسیم کوي. ښځې 10 ځلې ته ووایه، بچی 100 ته ووایه، نوسۍ 100 ته ووایه او بیا ورپسې 111 ځله درود شریف ووایي. انشاءالله حلاله مالداري به هم راشي، دینداري به هم راشي، فقر و فاقه به هم ختم. د پیر په شپه بیا 111 ځله درود شریف ووایي، 1111 ځله سورة قریش لإیلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء دا سورت ووایي. ورپسې بیا 111 ځله درود شریف ووایي. الله به دکانداري که ولاړې روانه کړي او چې روانه الله به پسې خشي، بیا به تا ته ګیله شکوه نه وي. درېیمه دا ده چې په لاره باندې ځئ، دکان ته روزګار ته واپس راځئ، کوشش کوئ چې په تلو راتلو کې 1111 ځله